د نړۍ خطرناک ترینه زندان چې تاسو به په امریکایي فلمونو کې د نړۍ خطرناک زندان صحنې لیدلې وي، خو موږ د یو داسې زندان خبره کوو چې رښتینی او حقیقي په نړۍ کې خطرناکه زندان دی. دا زندان د السلوادور په هیواد کې موقعیت لري چې نوم یې دی سنترو دی کنفنامنتو دی تروریزم، چې دا د السلوادور په ژبه کې ده، چې دا د همدې زندان نوم دی او مخفف دی سکاټ یو ډیر غټ زندان دی چې و چنده د فوټبال میدان په اندازه مساحت لري او د 40,000 بندیانو لپاره جوړ شوی دی. خو بیا هم دا زندان د لوی نفوس لپاره کوچنی دی او د دې هیواد ولسمشر نایب الکلیار نومیږي چې د نړۍ خطرناک ترینه هیواد په یو داسې امن ترینه هیواد بدل کړو. هغه هم په ډیره کمه موده کې وکولای شو چې د السلوادور هیواد خطرناک قاتلین او د مافیا خطرناک ترینه غړي ونیسي او د زندان ته واچي، چې دا زندان خاص د همدې مجرمین لپاره جوړ کړی ده او تر اوسه د دې زندان د جوړولو 2 کاله هم نه کیږي. تر اوسه ډک شوی نه ده او 14,000 کسان پکې بندیان دي چې د دې زندان مامورین د دې زندانیانو ته د انسان په سترګه نه ګوري او دا زندانیان د تروریست په نوم پیژني. نو راځي چې اوس د زندان په اړه خبرې وکړو. لومړی بیا راځو د زندان د بهر نشرو کوو او کله چې یو څوک غواړي د زندان ته داخل شي نو و چک پوینټونو نه به تیریږي. لومړی چک پوینټ د دې زندان نه 1 کیلومتر لرې ده. حتی که یو خبریال هم د زندان ته ورځي نو ټول وسایل یې خورا په دقت سره چک کیږي او د موټر هم په خورا دقت سره چک کیږي او دا ټول تلاشي په همدې چک پوینټونو کې او په دروازو کې خورا په دقت سره تر سره کیږي. همدا لامل دی چې په داخل د زندان کې هیڅ کوم فساد نه لیدل کیږي او هر څه روان دي، نه کوم مخدره توکي داخلي دی شي او نه کوم موبایل. او کله چې آخري دروازې ته تاسو ورسیږئ نو هلته هم د میدان هوایي په څیر په دقت سره تلاش کیږي او ټول وسایل خورا په دقت سره کتل کیږي او دا وسایل په یو مخصوص ځای کې ایښودل کیږي. دا ټول د یو خبرنګار په د داخلېدو په اړه وو. اما یو زنداني یا متهم په دې شکل نه داخلوي د زندان ته. د زندان ته داخلېدل د یو زنداني په بل شکل وي. په دې زندان کې هیڅوک نشي کولای چې زنداني سره په زندان کې ملاقات وکړي. یوازې د زنداني وکیل کولای شي چې زنداني سره خبرې وکړي. یعنی چې کله یو مجرم د زندان ته راشي نو د دې زندان نه بهر نړۍ سره هیڅ اړیکه نشي درلودلی، حتی د خپل کورنۍ سره هم نه خبرې او نه هم کتلی شي. په دې زندان کې داسې عالی نصب شوي دي چې هیڅ موبایل یا هم مخابراتي شبکې کار نه کوي او سیګنال نه ورکوي. یوازې د دې زندان مامورین یا پولیس د مخابرو څخه کار اخلي. اوس راځو دې ته چې یو زنداني د زندان ته څه ډول داخلوي. لومړی دا زنداني د زندان ته چې داخلوي باید لوڅ لپړ وي او بیا یې ایکس ری ماشین ته بیایي ترڅو ایکس ری واخلي چې د بدن د ننه څه تیر کړي نه وي. حتی که په معده کې هم څه تیر کړي وي نو په دې ایکس ری کې معلومیږي. او کله چې دا مرحله ختمه شي نو زنداني ته یو جان پاک او یو جوړ کالی د زندان او ورسره یو روجایي ورکول کیږي او په دې شکل زندان ته داخليږي. په دې شکل زندان ته داخلوي چې د دوی خپې او لاسونه تړل شوي وي او دوی د پرته د ځمکې نه شاوخوا ځایونو ته ونه ګوري. نو کله چې دا زندانیان په خپلو اتاقونو کې وي نو د اتاقونو په سر باندې هم مامورین ولاړ، هم د پاسه څارنه کیږي هم د نږدې نه څارنه کیږي. د دوی اتاقونه نسبتا غټ وي چې په هر اتاق کې 100 زندانیان ځای پر ځای کیږي او په دې اتاقونو کې تشنابونه، دروازې او دیوارونه هم نه لري او د دې زندانیانو د خوب کټونه هم څو منزله وي چې بالښتونه، توشکې او کمبل څه هم نه لري. دوی مجبور دي چې په همدې اوسپنیز کټونو باندې څملي.